سلامونه وخت مو بخیر. نن دوشنبه د تلیه میزان 14 او د اکتوبر 9 نیټه ده. پام وکړئ د دې مهال مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د خبرونو سرټکي. ایران کې په ترافیکي پیښه کې 25 افغان مسافرو ته مرګ ژوبله. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل. د ورځې کابو 350 الوتنې د هیواد له هوایي حریم تیریږي. او ایران د هوایي پروازونو د بیا پیل اعلان وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدي یم. ایران کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 9 افغان وګړي مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. مړه شوي کسان د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ اوسېدونکي وو چې د کار کولو په موخه ایران ته تللي وو. د قربانیانو خپلوان د چارواکو او مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې د کور دننه د کاري فرصتونو برابرولو سره د ناقانونه تګ مخه ونیسي. پیښه د شپې مهال په سیستان بلوچستان کې د بار وړونکي موټر په ټکر کې رامنځته شوې چې 25 کسان پکې سپاره وو. ټپیان د ایران روغتون ته لیږدول شوي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د سرپرست حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت په خبرپاڼه کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د نن او سبا لپاره د سختو ورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شي او سیلابونه وبهیږي. اټکل کېږي چې هری رود، هلمند، کابل، شمال او عامو سیندونو په حوزو کې سیلابونه وبهیږي. خلکو ته سپارښتنه شوې چې ځانونه خوندي وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې افغانستان د اقلیم د بحران له نظره په نړۍ کې 6م مقام لري. تېره اونۍ د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو کې سختو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي چې په نتیجه کې 4 کسان مړه او تر 13 نور ټپیان شوي دي. په کابل کې نن د امام ابو حنیفه په نوم د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د نندارتون 2مه ورځ ده. په دې نندارتون کې د افغانستان، منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو، چین، ایران، ترکیه او جاپان تولیدات په څه باندې 200 غرفو کې ایښودل شوي دي. د سرپرست حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د کرنې، د غالیو د صنعت، بانکدارۍ، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورټ، لوجستیک، ساختماني او زده کړو په ګډون بېلابېلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو په دې نندارتون کې برخه اخیستې ده. ایراني چارواکو له دې هیواده د 2 میلیونه افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان یو ځل بیا د خپل هیواد پر دې پریکړې ټینګار وکړ چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې وباسي. احمد رضا له رسنیو سره په مرکه کې دا خبره هم وکړه چې د کال له پیله تر اوسه ایران 500,000 افغانان چې قانوني اسناد نه لرل له خپل هیواده ایستلي دي. احمد رضا زیاته کړه چې په همدې موده کې 2.5 لکه افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. رضا د خپل هیواد خلکو ته خبرداری ورکړ که چیرته هغو بهرنیانو ته کار یا د استوګنې ځای ورکوي چې قانوني اسناد نه لري، له قانوني چلند سره به مخامخ شي. د ترانسپورټ وزارت سرپرست د سیستان او بلوچستان له والي سره کتنه کړې ده. د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت سرپرست حمید الله اخندزاده د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت له والي محمد کرمي او د هغه له مل پلاوي سره لیدلي دي. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو افغانستان او ایران ترمنځ د ترانسپورټي او ترانزیټي اړیکو پراختیا، له چابهار بندر څخه د انتقالولو زیاتوالی او د ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه خبرې شوي دي. د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت اعلان کړی چې په تیرو 6 ورځو کې د هیواد له فضایي حریمه هره ورځ څه باندې 350 الوتنې ترسره شوي دي. د وزارت ویاند امام الدین احمدي وایي چې د الوتنو په دې زیاتوالي سره د افغانستان اقتصادي ګټې هم زیاتېږي. اقتصادي چارو شنونکي هم د الوتنو د زیاتېدو لپاره د حکومت د هڅو او د فضایي خوندیتوب د یقیني کولو اړتیا تاکید کوي. رویټرز خبري اژانس هم ویلي چې د سنګاپور او بریټانیا هوایي شرکتونه د ختیځ کې د جګړو له امله د افغانستان پر هوایي حریم خپلې الوتنې زیاتې کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له 4 میلیونه کسانو سره نغدي مرستې کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د 2023 کال له پیله تر اوسه یې په افغانستان کې له نږدې 4 میلیونه کسانو سره نغدي مرسته کړې چې نیمه یې میرمنې دي. دغه مرستو ښځو ته دا وړتیا ورکړې چې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې سږکال په افغانستان کې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. WFP خبرداری ورکړی چې په راروان ژمي کې به یوازې د 6 میلیونه کسانو لاسنیوی وکړي او څه باندې 12 میلیونه کسان به له مرستو اړ پاتې شي. د ټولګټو سرپرست وزیر د کابل کندهار لویې لارې څخه لیدنه کړې. د یاد وزارت سرپرست ملا محمد عیسی ثاني د دغه لارې څخه په داسې مهال لیدنه کړې چې د کابل کندهار لویې لارې د بیارغونې چارې روانې دي. نوموړي د دې ترڅنګ د یادې لارې په اوږدو کې د هغه 6 بابا مسجدونو څخه هم لیدنه کړې چې د جوړېدو چارې یې روانې دي. په ورته وخت کې د دغه لارې په ځینو برخو کې موټر چلوونکي د فرعي لارو د اوږدوالي شکایت کوي او له مسؤلینو یې غوښتي ترڅو یادې ستونزې ته حل لار وګوري. د ټولګټو سرپرست د یادې ستونزې د حل په موخه د دغه لارې د قراردادي شرکتونو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د کار تر بشپړېدو مخکې د خلکو او موټر چلوونکو ستونزو ته پوره پاملرنه وکړي او د مسؤلینو یې غوښتي چې یادو ستونزو په نظر کې نیولو سره باید په کارونو کې چټکوالی راولي. دغه وزارت د مسؤلینو په خبره یاد وزارت تل هڅه کوي ترڅو د لویو لارو او سړکونو پر رغونې، ترمیم او بیا رغونې سره هیوادوالو ته پوره ترانسپورتي اسانتیاوې برابرې کړي. د کراچۍ هوایي ډګر مخې ته د برید له کبله 2 چینایي وګړي وژل شوي. د کراچۍ هوایي ډګر مخې ته په تېرې شپې برید کې 2 چینایي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. چین سفارت په اسلام آباد کې دغه برید ترهګریز بللی او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پیښې څېړنه وکړي او عاملانو ته سزا ورکړي. د پاکستان پولیسو ویلي چې پیښه یې د یو ټانکر چاودنې له کبله رامنځته شوې، خو ځینې سرچینې دا پر بهرنیو اتباعو هدفمند برید ګڼي. بلوڅ بېلتون غوښتونکو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی او ویلي دي چې هدف یې په سیمه کې د چینایي پانګوالو او پوځ کاروان و. پاکستان کې مخکې هم پر چینایي کارکوونکو او داسې خونړي بریدونه شوي دي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ایران چارواکو هغو پروازونو د بیا پیل اعلان کړی چې د عملیاتي محدودیتونو له امله ځنډول شوي وو. ایران په ځینو هوایي ډګرونو کې الوتنې وروسته له هغې وځنډولې چې اسرائیلو ګواښ وکړ چې د 200 بالستیک میزایلو برید به یې بې ځوابه پاتې نه شي. د ملکي هوایي چلند ادارې ویان جعفر یزرلو ویلي چې عملیاتي محدودیتونه له لرې کېدو سره پروازونه بیرته عادي حالت ته راګرځېدلي دي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند امنیتي ادارې اروپایي شرکتونو ته سپارښتنه کړې چې د اکتوبر تر 31 پورې د ایران له هوایي حریم څخه لرې پاتې شي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د هانګکانګ او عمان سره په 3 اړخیزه لوبلړۍ او د 2023 کال د اسیا ایمرجنس سیالیو کې د ګډون په موخه عمان ته لاړه. د افغانستان الف لوبډلې تر دې وړاندې دغو سیالیو ته د چمتووالي په موخه کابل کې تمریناتي کمپ ترسره کړی و. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي افغان ابدالین لوبډله به د عمان پر وړاندې 2 ورځې تمریناتي سیالۍ او ورپسې به د یاد او هانګکانګ الف لوبډلې سره 3 اړخیزه لوبلړۍ ترسره کړي. یاده لوبلړۍ د عمان په کوربتوب ترسره کیږي. افغان ابدالین به د عمان پر وړاندې لومړۍ تمریناتي لوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 9 او 2 به د همدې میاشتې په 10 نیټه ترسره کړي. د مهالویش سره سم به د افغان ابدالیانو عمان او هانګکانګ لوبډلو ترمنځ 3 اړخیزه لوبلړۍ د روانې اکتوبر میاشتې په 14 نیټه پیل شي. افغان ابدالیان به د یاد 3 اړخیزه لوبلړۍ وروسته په ایمرجینګ اسیا جام سیالیو کې هم برخه واخلي چې دغه سیالۍ هم د روانې اکتوبر میاشتې په 13 نیټه پیلیږي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین یاد 3 اړخیزه لوبلړۍ د افغان ابدالیانو لپاره ګټوره بولي او زیاتوي چې دغه سیالیو په ترسره کولو سره به افغان ابدالیان د عمان د کنډیشن سره بلد شي او د دې سره به د ځوانانو اسیا جام سیالیو کې ښې لوبې ترسره کړي. د یادې لوبلړۍ په موخه افغان کرکټ بورډ مسؤلینو 13 ورځ د درویش رسولي په مشرۍ لوبډله هم اعلان کړې ده. په لوبډله کې د درویش رسولي ترڅنګ صدیق اتل، زبید اکبري، نعمان شاه، وفي الله ترخیل، شاهد الله
کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیال خروټ، کریم جنت، قیس احمد، علام احمد غضنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمی اخیستل شوي دي. 4 لوبغاړي سلیم صافی، صدیق پاچا، بشیر احمد افغان او حسن سخیل بیا د احتیاطي لوبغاړو په توګه غوره شوي دي. د یاد درې اړخیزه لوبلړۍ په موخه افغان ابدالین لوبډله نن دوشنبه سهار مهال د عمان هیواد په لور روانه شوه. وروستی خبر مو دا چې برازیل د شپږم ځل لپاره د فوتسال نړیوال جام اتلولي وګټله. پایلوبه د اکتوبر په 4مه نیټه د ازبکستان په تاشکند کې د برازیل او ارجنټین ترمنځ ترسره شوه چې برازیل د 2-1 بریالی شو. دا شپږم ځل دی چې برازیل د دې جام اتلولي ګټي. د اوکراین ملي لوبډله د فرانسې پر وړاندې د 2-1 بریا ترلاسه کړه او 3م مقام یې خپل کړ. افغانستان په دې نړیوال جام کې په لومړي ځل برخه اخیستې وه خو د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې ماتې وخوړه. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.